د بټي کوټ ولسوال نعمت الله نورزي په مشرۍ مخورو د تلې په 20مه سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل سره د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال یادې څرګندونې وکړې. دوی د خبرو پر مهال د عملیاتو په ترڅ کې د زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول شوو ملکي وګړو د خوشي کېدو، په بټي کوټ ولسوالۍ کې د رغنیزو چارو د پیل کېدو، سیمه ییزو پولیسو تشکیل د زیاتېدو او یادې ولسوالۍ ته د ولایت مقام او مرکزی ادارې له لوري د ځانګړې پاملرنې غوښتنې وکړې. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د ولسوال په مشرۍ له یادو مخورو مننه وکړه چې د ولسوالۍ مقام او خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي دي. هغه ډاډ ورکړ چې د ترسره شوو عملیاتو په اړه به له اړونده مسؤلینو سره جدي خبرې وکړي او که نیول شوي کسان ستونزه ونه لري په خوشي کېدو کې به اقدامات ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه په وروستیو کې د مخالفینو د له منځه وړلو په موخه په ګړندي او جدي ډول عملیات دوام لري او د دې عملیاتو د بریالیتوب په موخه د سیمې له مخورو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ننګرهار والي ژمنه وکړه که ولسونه د خپلو سیمو په امنیت کې ونډه واخلي، د شته امکاناتو په ترڅ کې به په یاده ولسوالۍ کې بېلابېلې پروژې پیل کړي. د دې لیدنې پر مهال مخورو یو شمېر نورې ستونزې او وړاندیزونه هم ننګرهار والي او د ملي امنیت مرستیال سره د حل په موخه شریک کړل.